السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. امام مسلم رحمه الله یو حدیث نقل کړي. راوی دغه حدیث ابو هريره رضی الله عنه دی. دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. جنت ته داخل نشئ تر دې چې ایمان را نوړئ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. مؤمنان کېدل نشي چې محبت ونه کوي خپلو کې. تحابوا به تفاعل دی، یو بل سره محبت کول. اولا ادلکم علی شیء، ایت تاسو له خبر ده نه کوي او څه باندې اذا فعلتموه تحاببتم، که هغه وکړئ ستاسې منځ کې به تعلق او محبت پیدا شي. افشوا السلام بینکم، سلامونه خواره کړئ. ډېر بهترین روایت دی. یو بل ته سلامونه کول. د چا دکان ته ورځي السلام علیکم ورحمت الله، دکان نه بیرته راوځي السلام علیکم. د چا حجرې ته ورځي السلام علیکم، بیرته حجرې نه راوځي السلام علیکم. جمعات ته نوځي السلام علیکم، خپل کور ته نوځي السلام علیکم. یو ځکه ملمانه ناستي اسی خبرې کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، السلام علیکم. حتی رسول کرام بارک دا راځي چې یو غټي ونې نه بتاویدل دسي بیرته براتاو شو السلام علیکم. یو ملګری ما ویل وایي یو بل طالب العلم ویل چې زه مدینه کې روان وم د شیخ البانی رحمه الله سره. و دې وخت زما او د هغې ترمنځ داسې یو موټر راغی او دا موټر حائل شو زما او د هغې ترمنځ. چې کله موټر تیر شو بیرته شیخ ما سره مخ شو، ما ته وایي چې السلام علیکم. ګوره معمولي حائل د وجې نه السلام علیکم، دې سره مینه ډېرېږي. او دا د مؤمن باندې حق دی، سلامونه ډېر کوي. دا مؤمن سلامونه واخله یا سلامونه قبول کوي یا فقط سلامونه، دا مو وایه. دا لفظ استعمالوه السلام علیکم ورحمت الله. دې کې ډېر خیر او ډېره فایده پکې ده. بل روایت دا سنن ابن ماجه نقل کړی دی. دا عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عامر بن حزم دا وایي چې يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن، اشته یو مؤمن چې هغه څه شي یعزي اخاه بمصیبه، یو مؤمن مسلمان ته تعزیه کوي، الا کساه الله سبحانه من حلل الكرام یوم القیامه. قیامت کې والله ول د عزت لباس ورکي، د عزت جامه والله ول ورکي. یو ملګری څوک وفات دی، زنانه ده، نارینه دی، وړوکی دی، غټ دی، ورشه تعزیه ورته وکړه. د تعزیه الفاظ هم دا دي: ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. استا الفاظ دا ورته وایي. په تعزیهګانو کې دا سورتونه ویل نشته. زموږ خلک غلط رواج دی. په تعزیهګانو کې خلک سورتونه وایي، سورتونه ویل نشته. خو همداسې تعزیه لپاره دا بهترین الفاظ دي. دغه الفاظ همیشه لپاره ورته ویلی شي. بل حدیث دی د عبدالله بن عمرو بن العاص دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. څوک چې د مال په دفاع کې د دون کو شپږ معناګانې شته په لغت کې. څوک چې د مال په دفاع کې مړ شي د لپاره جنت دی. ستا په کور څوک راووختل، ستا په دکان څوک راووختل، ستا په مارکیټ څوک راووختل، ته د خپل ځان نه دفاع کې، د عزت نه دفاع کې، د خپل حیا نه دفاع کې، د مادیت نه دفاع کې، ستا خپل مال ته په حلال ګټلې دی. څوک تر په ظلم په زور اخلي دی که ته مړ شي، ستا امر د شهادت دی. امام ابن ماجه بل حدیث نقل کړی د ابن عمر رضی الله عنه نقل دی. دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من اذن 12 سنه وجبت له الجنه وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنه. څوک چې 12 کاله اذان کوي جنت د لپاره واجب دی، او د لپاره په هر اذان باندې شپېتنې کې لیکل کېږي. ولکل اقامه 30 حسنه، او په هر اقامت باندې د هغه لپاره 30 نیکۍ لیکل کېږي. بعض روایتونه دا معلومیږي چې مؤذنین به د قیامت ورځ اوچتو مرغانو والی. مؤذن د پر د غړ سعادت ته ځکه کله چې جمعات ته راځي نو مؤذن د ټولو خلکو نه وختي جمعات ته راځي، جمعات ته وختي راځي، تحیت المسجد به هم کوي. نو ډېر د خیر او د منفعت ولا عمل د مؤذن کېدل
په جمعات کې اذان کول او دې سره په څنګه چې د سنتو متبع هم اوسي د قرآن تلاوت هم سره زیات کې اذکار هم سره زیات کې نور چې کوم د منځونو نه وروسته مخکې منځونه دي دا هم سره کې نو ټول خیر او خیر دی مؤمن په دې کې برخه والی یو بل روایت ته صحیح الجامع کې نقل دی روی د دې ابو هريره رضی الله عنه له سن آشنا الفاظ پکې دي دې حدیث کې وایي چې اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت کوم زنانا چې 15 وخت مونږ کوي او د رمضان د میاشتې روزې نیسي د خپل د عورت حفاظت کوي د خاوند اطاعت کوي د جنت دروازونه به الله داخله کې چې په هر دروازه ورنوځي زنانه د فارم دا په کار دي چې 15 وخت منځونه په خپل ټیم وکړي اول ټیم کې منځونه وکړي د قرآن تلاوت سره ډیر وکړي او روزي ونیسي فرضي روزي د رمضان نور نفلي ونیسي د خپل ځان حفاظت وکړي د خاوند خبره ومني د جنت په کومه دروازه چې دار نه وځي دته اختیار دی دم اخر روایت چې مؤمن د فار ډیر رجا پیدا کوي خیر او منفعت په دې کې لیدل کیږي دا هغه اعمال دي چې انسان کله اراده وکړي دا ټول کارونه آسان دي زنانه کولی شي 15 وخت منځونه خپل کور کې په خپل ټیم باندې وکړي کولی شي د رمضان روزې ونیسي مو چې عذر نه د ځان حفاظت کولی شي د خاوند اطاعت کولی شي څومره آسان اعمال بنده ته الله تعالی چانسونه ورکوي که دې چانس جنت ته راشي که دې لارې نه راشي که دې لارې نه راشي خو بنده دومره یاغي باغي او غافل دی چې دا ټول لارې ونه خطا شي اخیر هم دې کې مړم شي یو بل روایت دا امام ابن وجه نقل کړی دا ابي امامه رضی الله عنه روایت دی دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې یقول الله سبحانه چې الله فرمایي چې اے ادمه دا ادم اولادا ان صبرت واحتسبت عند صدمه الاولى لم ارض لك ثواب دون الجنه چې کله تا باندې مصیبت راشي ته په مصیبت کې صبر وکړي ستا د پاره د جنت غیر بل څه نشته مثلا خبر راغی د زوی د مرګ راغی د پلار د مرګ د ښځې د مرګ د هر چا د مرګ دعا ووایه ځان سره ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب دا دعا خو یو بل چاته ویل شي تعذيب په شکل او ځان سره تدسي وای ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها او چې کله د بل چا په کور کې مړ شي اغلب د الفاظ و ان لله ما اخذ او چې کله ځان ته انسان مخ کله خپل مصیبت راشي ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها دا ډېر عجیب دعا ده ډېر موثره ده ډېر اثر کوي ده بل روایت امام بخاری نقل کړی روایت د انس بن مالک رضی الله عنه دی دا وایي چې ان الله قال الله وایي چې اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنه چې کله زه یو بندا د امتحان پر راوړم چې حبيبتين ورنواله مسترګي او دا صبر وکړي دا صبر احتساب وګڼي اجر وګڼي الله زور دې په مقابل کې زول جنت ورکو مقابل کې الله زور جنت ورکو چې مؤمن څه وکړي مؤمن مسلمان صبر صبر ډیر مهم شی دی خو سخت عبادت دی صبر امتحان در باندې راغی صبر هر حالت در باندې راغی صبر او صبر یو حدیث کې دا راځي دا حدیث به امام ابن ماجه نقل کړی دی حدیث د عتبه بن ابي عبد السلام دی دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ما من مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنث الا تلقوا من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل د چا چې ودرې ځامن مړ شي د څه وخت مړ شي چې بلوغ ته نه رسیدلی الله به د جنت ته داخل وي که د جنت د کومې دروازې نه داخل وي یو حدیث کې یو زویم ذکر دی بلکې دو ځامن هم ذکر دی بل حدیث کې راځي اذا مات ولد العبد کله چې یو بنده زوی مړ شي قال الله لملائکته الله خپل ملائکه راوي چې قبضتم ولد عبدي زما د بنده روح قبض کې فیقولون وي الله وتعالى چې قبضتم ثمره فؤادي زما د بنده د زړه ټوټم واخیسته فیقولون فیقول الله چې ماذا قال عبد زما بنده څه ویل فیقولون وي الله
بلای کې الله ته وایي چې حمدک واسترجع ستا حمد یو او انا لله و انا الیه راجعون. الله ملائکه وایي چې ابنوا لعبدي بیتا فی الجنه وسموه بیت الحمد. ترمذی کې دا حدیث دی. زما بنده ته په جنت کې کور جوړ کړي او د حمد نوم ورته کېږدئ. ته ګوره د یو زوی مرګ دا سخت اپلا دپاره و اخرت دپاره دا ستره توښه ده، ستره توښه د یو بنده دپاره دا په اعتبار د اخرت سره.